د څومره انبیاء کرامو تذکری چې الله رب العزت کړی دي نو دوه خبرې وي. یو خبره داوا چې امر بالمعروف او دویمه خبره نهی عن المنکر. دا هر نبی کړی، هر نبی چې الله دنیا ته راستولی دی نو هغه نبی دنیا کې دا دوه مقصد هغه خپل ګرځولی دي، او چې د کوم مقصد دپاره الله را لېږلي نو د هغه مقصد نه اړېدلي نه دي. تکلیفونه یې برداشت کړي دي، هجرتونه یې برداشت کړي دي، وهل ټکول بدرد ویل اورونه یې برداشت کړي دي، بایکاټونه یې برداشت کړي دي، پابندۍ یې برداشت کړي دي، قید و بند برداشت کړي دي، جیلونه برداشت کړي دي، حتی کہ خپل ځان هغه ورکړی دی. خدا دوه خبرې دای نه دي پرېښودي. کوم مقصد دپاره چې راغلی و هغه مقصد یې نه دی پرېښودی، او هغه مقصد څه و؟ هغه مقصد داو چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر. بس دا ذهن کې وساته چې د انبیاو د رالیږلو مقصد امر بالمعروف او نهی عن المنکر. دا که نوح علیہ السلام که دا هغه نه بعد انبیا څومره راغلي دي، هر نبی د دې دوه مقصدونو دپاره راغلی دی او دا دوه مقصد یې کړي دي. نو که هغه مقاصد هغه په هر رنګ پوره کول هغه پوره کړي دي، تر دې چې د خلکو هغه خبرې برداشت کړي دي چې هغه عامو خلکو ته هم چا نه کولې. نوح علیہ السلام چې کله دا دوه خبرې کوي او د دې دوه خبرو مقصد د پاره چې را لېږلی شوی هغه پوره کوي، نو الله د هغه یو منظر پیش کړی دی. خو یاد ساته یو خبره، دا دواړه خبرې ګورې ګپ شپ نه دی، دا دواړه خبرې اسانې نه دي، دا دواړه خبرې دا ارزانې نه دي، دا دواړه خبرې دې سره ډېر لوی حالات تړلي دي، مشکلات تړلي دي، پریشانۍ تړلي دي، تکالیف تړلي دي. دا چې څوک هم کوي، خو په هغه طریقې چې کوي چې کم پیغمبري طریقه ده، کم نبوي طریقه ده، دې سره دا ټولې خبرې شته. نوح علیہ السلام هم د دې دوه مقصدو دپاره رالیږلی شوی و، تر دې پورې چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات مبارکه باندې د نبوت اختتام راغې، تر دې پورې انبیاء هغه نواله تر نبی علیہ السلام آخري پیغمبر دی هم دې دوه خبرو دپاره، دې دوه خبرو دپاره. نوح علیہ السلام هغه منظر الله پیش کوي چې دا هغه دا دوه خبرې وګوره، الله په سورې نوح نازل کړی دی. د نوح علیہ السلام په نوم باندې الله سورت نازل کړی دی
29 पारा की अल्लाह रब्बुल इज्जत नूह अलैहिस्सलाम आगा खबर बयान है ची कमी द पार अल्लाह रा ले गले आगा मकसद बयान है कम मकसद द पार चल रा ले गले खबला वही पकम अंदाज बाने वही अल्लाह अकबर लैद कतो काल रब्बी इन्नी दाउतु कौमी लैलन व नहारा काल रब्बी इन्नी दाउतु कौमी लैलन व नहारा ए ज़मा रबा दाउतु कौमी मा खु दावत वर्क खपल कौम ता او دا انبیاء و دعوت پا دواو خبرو بانی مشتملو امر بالمعروف او نهی عن المنکر پا یو نو پا دواو گوری خواہ دا ہر نبی دعوت پا دی دواو خبرو مشتملو ذکر مقصد دا نبوت دا غو قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا اے زما ربا ما خداوت ورک خپل قوم تا شپیو دورزی د شپیو دورزی نمش پریخی نمیورز پریخی امر بالمعروف و نهی عن المنکر میں کاؤ دعوت میں ورکاؤ فلم یزدهم فلم يزدهم دعائی زیاد نکا زما دعوت پدئی کی الا فرارا مگر نورم ددین تیختا اللہ ز دعوت ورکم اللہ ز امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو مودی تختی دی زمانت اختکی زما کار خدا دے چیز امر بالمعروف و نہی عن المنکر کما اللہ دغ خزکوما خو فلم یزدهم دعائی الا فرارا اللہ دا وقت اور وقت دی فرار اختیاری یوم خوات نرازی یوم خبر توغن کی دی یوم را تکینینا یوم را سر ادریگینا یوم را سر خبر نکی یوم منینا قرآن وی گورا و انی کلما دعوتم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم ہے کلوم چیز دعوت ورکم کلوم چی امر بالمعروف و نہی عن المنکر دیت زبیانم دی حال دادے جعلو اصابعهم فی آذانهم دی پخپلو غگنو کی گت دن کی اسد نوح علیہ السلام دا دعوت و امر بالمعروف و نهی عن المنکر بس ډیر تریخو نعوذ باللہ من ذالک دا اخلاق بس پیمانہ نوا دائرہ بنوا نرم خوی بنوا خوش اخلاقی بنوا دلیل سر بنوا ارس برابر وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ کلم چیز دیت دعوت ورکوما کلم چی دعوت میں ورکلے دے لِتَغْفِرَ لَهُمْ
دې دپاره چې دی ته د الله د طرف نه فیصله د مغفرت وشي نو دی لګیا شي جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا اللہ مانا خلال شی پا دی انداز غگنو کی گتی ورکلیوی اور چی بیا داغین باز ورطا پا زور زور اختیما نو واستغشوا ثيابهم زان بانے صادر او کپڑے راوا چی لکدا سنگا چی پختانو سر صادری کنا پخواب پختانو صادر گرزولی جوانان بچشول نو مور او پلار بورتا صادر والا کوي بیدا والا او دا صادر بے دیل ورکاو چی غیرتی انسانی پا غیرت با ستا زندگی روانی او که کم زائی که ستا پا غیرت مرگ راغی نو دا با دی کفنی چلو جی آج کے پشتون رہ گئے اس کو خیر خیریت تے اس کو ماشاءاللہ یا لپٹیرا چولی یا سر کے رنگان ورکلی یا بنگڑیا چولی او یا د سرخیو د پوډرو نه نو جوانانو نوزګاریږي پښتون نه اوس خو زمونږ دغه پښتون دی بدغه ته پرېدا پونه په خواجی نه کوه چوله په سر کې اوس پونه دی اچي کما کما به وی خو الله دی صحیح ایمان والکینو صحیح پختانه دی کی مقصد دا نوح علیہ السلام وی جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم پزان سړی صادر راواچي او ارازی تی زما خبری ته التفات قدرم نکی زما خبری ته گورم نا اهمیت نور کئی وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا پخپل خبر پاتشی مضبوط زان غټو غنی دتا ګورا اوس به مونږ د دمنو مونږ به د دمنو ځان غټو غنی دکسی کله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کړي دي ام دغه سي منظر الله ذکر کړي دي نوح علیہ السلام سره چې کومه طریقه وا وایم چې هغه بیا څه کړی دي او چون کې دا منظر څنګه منظر داسیو چې کله نوح علیہ السلام دعوت ورک خبره ورته وکړه اوله دا ماوري وای نوري بل طرف ته وګوره لاړ شي گمراه بشي خپل غلط تبه صحیح ویلا او د پیغمبر صحیح تبه گمراهی ویلا مکوي ماوري جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا نوح علیہ السلام ثم انی دعوتهم جهارا پزور میں ورته چغي والی چې کدلته دی غوګونو کې ګوتی ورکړی التلاړی التخوب می आवाज اوري کنا ارمان چې دا لوډ سپیکر د پیغمبرانو په وخت کې مې په کورونو کې به ان شاء الله ورته غوولې خو نشته نو زمونږ غنا اورینو چې موږ هم خلک یو او چې بیا د پیغمبر سره په دومره زده وینات باندې ولاړو سبي اوري ته کې دې چې څومره رپورټونه به پکړي ایو سړیو زمون ملګری خبره کوله وی هغه ډېر جذباتو کې راغی وی چې یاره د پیغمبر په وخت کې وینو وی بل ملګری ورته आवाज ورکړ اوسو ابو جهل سره به وینو کمزې کې به وی اوس کوم د پیغمبر تابعداري ته تیاری
چې دا دعوی کې مقصد د خبره دا نوح علیہ السلام وی ثم انی دعوتهم جهارا پزور می ورپسې आवाजونه وکړل ثم انی علمت لهم اعلانونه می وکړل واسررت لهم اسرارا ځان سره می پټ لاس بیا چولې راشه زما خبره واورا پټي پټي خبره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مقصد پورا کولو د پاره مې ورته وکړلې لکه دا بازي سړی بل سړی ځان ته ډېر نږدې غوړي نو داسې لاس په واچي پټي پټي خبره ورګور داسې وکاو داسې مکاو دا خدي او دا بد دی او دا دی د ډېر مینه محبت اظهار کوي ور سره کنه خلوص او د اخلاص او د خیرخواهی اظهار کوي ور سره نوح علیہ السلام وی ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا پټ پټ می ورته خبر وکړه چې د خدای ظالم واورا دا ته په کومه لار روانې د غیر الله عبادتونه کې مکه ودا الله تراشا امر بالمعروف و نهی عن المنکر ورته شروع کړي دي اعلی درجه ٹھیک شو دا یو منظر د نوح علیہ السلام د هغه مقصد دراتلو الله بیان کړ چې نوح علیہ السلام چې راغی نو دا خبرې کړې و الله ام دغه منظر چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امر بالمعروف و نهی عن المنکر کئی دغس منظر اللہ دا غوم بیانی سورہ مدثر و گورا 29 سپارہ دا اللہ رب العزت فرمائی فقتل کیف قدرا ثم قتل کیف قدرا ثم قتل کیف قدرا پیغمبر ورته لګیا دے بیان کئی دے اندازے لگئی خبری کئی ثم نظر بے پیغمبر تا بد گوری چھ دے دا مسئلہ بند کی دے دا دعوت بند کی دے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ بند شی قرآن وی ثم نظر بد او قتل پیغمبر بچے دعوت کاؤ نو هغه چا باندې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر به بد لګیدو بد به ورته قتل چې دا دباو شي دا مخالفین حربي کنه بد درته ګوري چې ویری دباو شي نو پیغمبر علیہ السلام ته ثم نظر بد به قتل نو چې پاره به پیغمبر باندې زکا چې د پیغمبر خود چانا مخلوق کی یره نه وا خو صرف داغه پزله کې د خالق یره وا ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے دا غی خو دا اللہ پا ذات نظرو مخلوق بانے خوی نظر نو چی دا دی سکر سنکی قرآن وی ثم نظر بیورتو قتل بد پاغی چی پیغمبر پارام نش ثم عبس و بسر ثم عبس و بسر بیورتا تندے تریو کو سترگی ورتا ورانی کلی روانش ثم ادبر و بیورتا شاکڑا واستکبرا زانے دیر لویو گنا دا سوئی را دا سوئی قرآن فرمائی فقال ان هذا الا سحر يؤثر سحر يؤثر
امر بالمعروف و نهی عن المنکر لگیا دے کئی پیغمبر خو لیکن اگور داغ خلق و آغا خبر چسوئی ان هذا الا سحر یؤثر دا خو جادوگر دے خبر کی اثر دے دا خو پیغمبر ندے نعوذ باللہ من ذالک دای دا سشی پا مقابلہ کے ویل کله چې پیغمبر د کم مقصد د پاره راغلی او هغه مقصد یې بیاناو امر بالمعروف او نهی عن المنکر په مقابله کې دا حالات راغلي دي